کړم پاتل سیالي دې کړم ما مې په ځان څه وکړلو سر په بدنامي دې کړم تور باڼه خنجر ګرځوي ما پار په خطر ګرځوي څنګه یې شیلی جانان په ما غریب سر ګرځوي مات زړګی له کوره وځي ډکه له پیغوره وځي خپل مینې ځان وژلی دا پسې سرتوره وځي وژنې هرمانونه ژاړي کړي نجلۍ ویرونه ژاړي دا د پښتنو رواج د وړي ټول تصویرونه ژاړي ناممکنې هیلې هم ساتم په زړه کې زندګي ته مې هغې له ځانه جوړ کړې زندګي ته مې هغې له ځانه جوړ خراب ده ستا له جدایي خراب ده څنګه دې نیمګړی کړم ژوند زما بیخي خراب ده خورم د خوب ګولۍ نامردي تل وهم سلګۍ نامردي پروت یم بې علاج راسم رم له تنهایي نامردي راسه ستا جانان راغلی زړه ته دې درمان راغلی ستا شاعر حاسب درمان د تا پسې ماښام راغلی وخاندم چې دا څه کوم زه نو اوس اشنا څه کوم سل کارونه نور لرم چوپ کښېنم سبا څه کوم موږ یو د زړګي ډاکټران یو د زندګي ډاکټران هر چا تجربې راکړي د مینې اصلي ډاکټران مقام د چغو دی خو غلی یم حیران یم خپلې حوصلې ته ګورم حیران یم خپلې حوصلې ته ګورم زړه مې ډېر خفه ده راسه تکه توره شپه ده راسه ستا کیسې مې زړه غواړي یار دې اوس نشه ده راسه ټول مې په لار کړي دي اوس ښې مې پېژندلي دي اوس دغه رقیبان غمازان ما ته تسلیم سوي دي اوس پاته یک تنها بسم مړی هر بیتا بسم کله ما جدا نسی ځان ته په ژړا بسم یست څنګه جانان که یوار ته د زړګي خان که یوار کې به تا خوشحال ساتي دا ځوان درته ګران که یوار سخته وه چې تلې قربانه ته جدا کېدې قربانه هغه ورځ هم تېره سوله پټ پټ ژړېدې قربانه ناممکنې هیلې هم ساتم په زړه کې زندګي ته مې هغې له ځانه جوړ کړې زندګي ته مې هغې له ځانه جوړ کړې
سید احمد سراج میار د خاص د لشکرګاه دا ځوان دا ورځمه بیټون کلی تا هلته می سراج جانان دا راسی بیلتا مازیګر پنکړی آشنا مازیګر ناشتم په سوچو کې یار سخت وی په ولا مازیګر زړه مې ستا خبرې غواړي ستا د خولې سندرې غواړي زه دې له حواس قربان سم ستا یې جادوګرې غواړي یسپور تا مین له زړګي ستا د هرمان جل له زړګي یو مته یې جوړ که جانان تا پسې خوږمن له زړګي نوم پر لاس لیکم د جانان زی صدق قسم د جانان سید احمد سراج میار د تلې یار کړم د جانان مقام د چغو دی خو غلی یوما حیران یم خپل یو سلې ته ګورم حیران یم خپل یو سلې ته ګورم